ها زمونږ د دغه شارټ ویډیو مقصد دا دی چې یاره موږ په 2026 کې خپل بزنس څنګه کامیاب مطلب که چېرته تاسو وایډ لیبل کول غواړئ پرایویټ لیبل کول غواړئ یا تاسو هولسیل کول غواړئ نو تاسو به خپل بزنس څنګه کامیاب کومې داسې خبرې دي چې د هغې په وجه باندې زموږ بزنس کامیابېدلی او دا خبرې که چېرته تاسو فالو کړئ دا خبرې که چېرته تاسو په خپل ذهن کې کېنولي نو انشاءالله 100% به ستاسو بزنس کامیابي خو دا خبرې چې دي دا د ای کامرس لپاره دي مطلب که چېرته تاسو ټیک ټاک شاپ کوئ امازون کوئ والمارټ یا داسې هر یو پلیټفارم وي چې تاسو په هغې باندې خپل آنلاین بزنس کول غواړئ نو د کامیاب بزنس دپاره اولنۍ خبره پروډکټ سورسینګ یعنی پروډکټ ریسرچ دی چې څومره ستاسو پروډکټ سورسینګ پروډکټ ریسرچ چې دی هغه مضبوط او هغه سټرونګ و نو تاسو ته به ښه ریزلټ میلاوي تاسو ته به زبردست ریزلټ میلاوي نو په پروډکټ ریسرچ کې به تاسو اول د کومې خبرې خاص خیال ساتئ نو اولنۍ خبره دا ده چې تاسو به د یو داسې پروډکټ طرف ته نه ځئ چې هغه سیزنل وي یا هغه په یو خاص فیسټیول کې یوز کیږي تاسو به د داسې پروډکټ طرف ته ځئ چې هغه په ډیلی یوز کې راځي صحیح شو دویم به تاسو د داسې پروډکټ طرف ته ځئ چې نه ځئ چې د هغې ویټ یا سایز چې دی هغه زیات وي اوس به د دې څه نقصان وي چې مطلب د یو پروډکټ ویټ زیات وي یا د هغې سایز چې دی هغه زیات وي د دې به تاسو ته نقصان دا وي چې یاره د دې چې کوم شپینګ دی د دې چې کوم شپینګ لیبل دی په دې باندې به زیاته خرچې راځي څومره چې ستاسو د یو پروډکټ ویټ او سایز کم نو د هغې په لیبل باندې به کمه خرچې راځي ټیک شو دریم نمبر د ټول نه ضروري خبره چې دا هغه سورسینګ پرایس دی څومره چې تاسو د یو پروډکټ په ښه پرایس باندې میلاو شي په هغې کې تاسو ته زیات مارجن نو تاسو ته به د هغې ډېره زیاته فایده وي مطلب چې کله یو پروډکټ تاسو ته په ښه پرایس باندې میلاو شي نو د ټول نه غټه فایده د دې دا ده تاسو سره چې څومره کمپیټیټرز دي تاسو به هغه په اسانه سره کمپیټ کولی شئ